دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ یو سړی دی یو صحابي دی یو هلک دی دا معلومات دی وخت کې ما ته نشته چې دا صحابي دی که تابعي دی خو یو هلک دی جماعت کې به ناستو ډېر عبادت پې د الله کو نوجوان د نوجوانۍ عبادت د الله ته ډېر خوښه مې روژه به قیام به اوږد کو تلاوت د قرآن شریف به کو دومره عبادت گزارو د حالت چې حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خپله ورته پسخېږي چې خدای پاکه د هلک دومره بهترین عبادت پر رکوع ولاړی نو ولاړی نو قیام کې ولاړی نو ولاړی پر رکوع پروتی په سجده پروتی الله دومره خشته عبادت او ماښام بیا روژه ماتئ داسې بهترین عبادت او جالي اروح الله ته چې عمر رضی الله عنه غوندې شخصیت د دې عبادت ته پسخېږي چې ماسخوتن به شي نو دې ته کور ته پلار یې و د هغه پلار خدمت ته به ته سهار به بیا جومات ته پېشمني به وختي راته او خشته او ډېر زیات خوبصورت نو یو ځل روان دی یو جینۍ په د مینه وه دې خشته او ښکلې و جینۍ په مینه وه هغه به ورته لار کې ولاړه وه خو دې نیک سړی و چې کله به ته نو په سر به یې څادر اچوي او چې په لاره به راته نو سر به یې پټ کړی و چې زما نظر چې ته غلط استعمال نه شي نو یو ځل په لاره روان دی د پلار کور ته جینۍ ورته ولاړه ده بیا جینۍ پوه شو چې دا هلک خو یو خوا بل خوا نه ګوري راشه یو واس پې وکړه جینۍ ورته یلکه ته انسان یې که زناور یې انسان یې که حیوان یې دلته راته زه ولاړه یم ته ما ته وګوره زه څومره ښکلی یم زه څومره خشته یم د دنیا خلق ما پسې منډې وایي زه تا پسې منډې وایم او تا چې دلته ماسخوتن هم تا ته ولاړ یم او پېشمني هم دلته تا ته نیمه شپه کې ولاړه یم او ته ما ته اړو ګورې نه ته خو سارو غوندې په دې لاره تېرېږې تا کې اړو زړه نشته ستا اړو محبت نشته ستا اړو دماغ نشته ستا اړو انسان نه چې ته ما ته وګورې ته ما ته وګوره څومره خشته یم او دومره ښکلی یم د جینۍ چې دا آواز ورکړه د دې هلک د اړله دا شی ور پرېوت ګوره د شریعت دایره کې چې څوک ژوند تېروي ابه محفوظ وي پرهیز ډېر قیمتي شی دی دنه اوس بدپریزي وشوه شریعت وایي چې ښځه به سړو سره نازکې خبرې نه کوي جینۍ ورسره نازکې خبرې وکړئ هوښیاره وه د مینې خبرې وکړئ ده ته خپل حسن ور مخکې کړ دله پیغور ورکړ او خبرې ورسره نرمې پستې وکړې چې ویې کړې د دې سړي د دې هلک په ړه کې ورته لږ غوندې میلان پیدا شو شیطان خو دلته شته که نه شیطان ور دننه شو ورته اوس پرهیز وله ماتئ زمونږ علما څه وایي زمونږ فقهاو په قبرونو د الله انوار نازل کړي هغوی څه وایي هغوی وایي ښځه به سړو سره نرمې نازکې خبرې نه کوي ستغې به کوي لکه مثلا یو سړي دروازه ووانه او دې وخت کې سړی په کور کې نشته د کور خاوند صرف زنانه ده په کور کې او ده ور زنانه به ورته څه وایي خیر جواب به ورکوي څوک یې سړی به پوه شي چې ښځه خو ترخه ده اوله بیا وایي چې پلانکې کور دی زه پلانکې راغلی دا به څه وایي نشته ښه چېرته تللی دی سړی پوه شو چې ښځه خو زبردسته بدماشه ده بې برېتو برېتوره ده بې برېتو برېتوره ده ځکه اواز یې تیز دی نو اب دغه لک دلته کې ورپېد چېرته ته موږ ته څه پته لګي چېرته تللی دی را به شي که نه بس ابه درېیم د خولې نه نو باسي دانګي به او چې هغه ورته وایي پلانکې کور دی او دا ورته خوله نرمه کړي چونډې نرمې کړي رورې څوک یې ګوره خولې نرمه کړه هغه په له کې خارښ پیدا شو چېرته تللی دی رورې اوس به راشي ښه شربت تلو کړم چټ درته برابر کړم بیټک کې کښېنې تاسو نه تپوس کومه دې ناز نیازبونو او نازکو خبرو سره د دغه میلمه په زړه کې کش پش پیدا کېږي که نه جواب راکوي اوس فقهاوي نرمه خبره به نه کوي ښځه سړي سره ټیټ خبره به کوي چې د دې سړي په زړه کې څه قسمه سوچ غلط پیدا نه شي نو دې جینۍ ورته داسې نرمې خبرې وکړې نو د دې هلک په زړه کې کش پش پیدا شو ورته یې وکتل چې ویې کتل هغه ورته مسکۍ شوه ګوره هغه جال شیطان ورته جال تیاروي او ورته مسکۍ شوه او ځان یې ورته نازک بدن که وی راځه که نه کور خالي دی هېڅوک هم نشته راځه ده چې د جینۍ هغه ادا ته وکتل د هغې هغه خندا او مسکا ته وکتل ور روان شو
پرهیز مات شي. د شاه جهان بچا خزه نور جهان د خدای وینځه خو په کور کې دنه خدمت کوي، جارو وي، سپلای او پکړې پاکي او براوړي. نو دا بر د جهان مخ کې تیرېدل خو د پیړو پروا نه. یو وینځه په وینځه سکو شل زلیلی دیوا سل زلیلی دیوا خدمت به ولا کو او به راوړي سپلای به وته سمولې اس پړې کینو. نیو دل شاه جهان بادشاہ بار ته د سره دوه کمتره قیمتي کمتره بادشاہ شي وی قیمتي. نو دی نور جهان ته ها دا کمتري ونی صدر اعظم نور جهان دا یو کمتر یو لاس کیونه بل کیونه بل بادشاہ شاه جهان بار را چلال بد قسمته نه دا یو کمتر د دینه وال وتا چې وال وتا دې کې شاه جهان راغی ویا کمتر راوړه دی ول یو کمتر داسې لاس کې نیولې و بیا بل څه شو وی وال وتا وی څنګه وال وتا او څه شو وتا. نو دی نور جهان وتا بلم پرې خو دوی داسې وال وتا چې وی داسې وال وتا کنه دی یو عجیبه خندا وکړه دی جنې او دا لاسم په عجیبه انداز داسې اوچت کړ دا سټې مو سره راته وکړ دا وجود مو سره بل شان کړ. نو چې شاه جهان د هغې ادا ته او خبرو ته او لاس ته او مسکا ته وکتل وی خدای دې بیخ د کمتري وبدي ستا نه ښه کمتر بله نکاح پې وتړله او خاتون اول ته جوړه شوه د بادشاه ښځه شوه. هغه شی ته جوړ شو نور جهان چې محلات یې وله جوړ کړل. دا ولې د پې زړه بیله هغه خو صحیح کار وکړ وینځی وه نکاح کې واغېسته دا د ښځې هغه ادا نه متاثر. د دې وجې نه رسول الله مبارک فرمایي چې ښځې په لاره ځي نیغې به ځي سټ به نه تاوی لاسونو له به لچک نه ورکوي. او د آخر زمانې د ښځو صفت دا دی چې په لاره ځي مایلات ممیلات داسې چال به کوي چې سړي ځان ته رامایل کړي او ځان به سړو ته مایل کوي. څه دا د چال سره مخ سره لاس سره والو سره سټ تاولو سره. او رؤوسهن کاسنمة البحر عربو کې یو قسم خوان دي دا قبانې داسې راتو دي سره به داسې ټول دی لکه دا دې نن زمانې دا بربنډې پیغلې که الله زمونږ د دې جنکو لوڼو خویندو په وجود کې او په سر کې حیا پیدا کړي. نو چې دې جنې ورته هغه خپله مسکا وکړه دی لکړه بیله لاول خبرې یې بیا ده نو ور روان شو پرهیز مات شو. رو ورغه شیطان التم وسوسه چې دلته مچي پرهیز رو ګډوډ. لیکن زما وروڼو یو بچی چې پلار ورسره خواري وکړي او جومات ته یې بوځي مونځ یې بوځي ناظرې ته یې کښېنئ حفظ ته یې کښېنئ او دا بچی لوپری پسې دي دا پلار یې پرېږدي بیا چریم نه پرېږدي. الله وایي چې دا خو د ما بنده دی بنده ما ته د 100 کاله پرله پسې په مسجد نبوي کې جړا کړې ما ته د ورځې روجې نیولې دي ما ته د شپې په دا تیاره شپه کې جړاګانې کړې دي نیک عمل دې کړی دی داروګان دې خوړلی دی ما دله روح ټیټ ساتلی دی. اوس بدپریزي کې بنده ده دی چېرته پرهیز لکه یو بچی چې ډاکټر ورته دارو لیکي او دی پرهیز وکړي او دی بدپریزي کوي د پلار مخکې نو پلار یې هغه بدپریزۍ ته پرېږدي نه ای بچی خیر دی چې جوړ شي بیا به وخورئ مه کوه ګورې بچی د شپې به بیا په خېټه کې دړي نه پرېږدي. دلته الله دا خپل بنده بدپریزۍ ته نه پرېږدي تو منسک بدپریزي کې واچوه د ګناه مقابله به انسان په خپله کوي. مونږ ته ډېر خلک ټلیفون وکړي یاره جي د په یو ګناه کې مبتلا یم څه دم راته وښایه وظیفه راته وښایه چې د دې ګناه نه خلاص شم. زه ورته یم ماحول بدل مونږ خو پوهېږو په دې خبرو ماحول بدل که ځای بدل که یاره جي زما ډېره سخته مجبوري ده بس نو بیا وظیفې مه غواړه. که یو سړی د ډنډ کې د متیازو په ډنډ کې ولاړي او دې د زمزم په اوبو ځان اینځي دې پاکېدی شي نه او که د ډنډ نه ووته او عامې د خپل کوبې په ځان واچولو نو دې پاکېږي. ماحول به بدلې لږ به ته محنت کې باقي مدد به رب العالمین کوي. په دې هندوستان کې یو بابا و د هغه نه لکه مشکو په شان خوشبو بدله داسې خوشبو بدله لکه د مشکو. زمونږ د فارسی بانان وایي به مشک عام باشد که خود ببوید
نکی عطار بے گوید وی مشک غیتا ہوئی چی پخپل دا تزان خی چی دا مشکیم عطاری با دا مشک صفت نکی اغا ملک دا مشک خوشبوت لا مچاوتا وی او خلقو بوتا مشکی بابا وی مشکی بابا نومی مو وی یرا مشکی بابا تانا دا مشکو دا خوشبو دیتا کم دینا پیدا که او مشکو دیر قیمتی شیده دیر قیمتی کم دینا دا تروڑی آغا وی چی دا نا مشک استعمالو مو نا مشک علم تانا دون خبولی خوشبو چی دی وی دا علکو مو دیر خشتا ہم خوبصورتا ما با پدیلارو کسوب که دا بکسوی و ریشی پیتی خلقو بنجاری کی وطا پردغاق دکی و پخوا بده لارو کسو کی بده سیکل خلقو گردو نو ما با دا شی خرساو خشتا ډیرو نیوزل می چغو والا بکسوی دی ورانجی دی فلان کے فلان کے فلان کے یو خدا دروازے نہ لگوا تھا ما تو اے بچے ارورے لگرا دن نشه سودا دنا کو ما بکا سغش کرے وردن نکلا کوسیتا او چې وردن نه مکلا د خزه فورا دروازه بند کړه تیار ولاړ او زنجیر تجرنده واله خدای خزر باندې سکے او خزه سره وینځم دا او چاړم وسره دا او ایمان مطالبه کو چې راځه دا ګناه وکاو ما وی دا ګوره ګناه تاسکه ما باندې ګناه کې وی دا خدای ماته وی ته ماته ګوره څومره خولې او څومره خشته او د خپل وجود ته ګوره څومره خولې خشته اوهو دلته سړی تیر وځي ما وی دا خشته وجود چې کوم الله را کړی دی هغه الله په خپه کړ تعالی چې دا خشته وجود الله در کړی دی نو الله په خپه کې لکه حضرت یوسف علیہ السلام نے کله زلیخه مطالبه وکړه او دروازې وته جرنده کړې وغلقت الابواب قرآن شریف کې الله فرمایي وغلقت الابواب دروازې وته جرنده کړې دا نه چې کني یو دروازه جرنده کړه غلقت الابواب لفظ دروازې جرنده کړې وی وقالت هيت لك رضا رضا او علماء لیکي دا زلیخه یوسف علیہ السلام ته وی او خپل دې کړ رسول الله مبارک فرمایي چې ما بر په معراج پشپا پاسمانونو کې اولید نو د ټول مخلوق نیم حسن خدای ورکړي ټول مخلوق ډېر خشتا هیڅوک نشته دروازې جرنده دي نو دا زلیخه ورته څه وایي یوسف سترګې ډېرې ښکلې نه ګوره ځان ته یې راوړی پیټرولو نه مخکې به دا بندېږي یوسف دا مخ ته ډېر خشته نه دی ټولو نه مخکې به دا چې پړېږي یوسف دا وجود ډېر ښکلی نه دی وی خاورې به شي او خاورو ته به رسي یوسف زه پتا شیخ یم ته ماته ګورم نه خو چې دې ته مطالبه وکړه وقالت هیت لک یوسف علیہ السلام څه وایي قال معاذ الله اعوذ بالله عوذا د خدای په ذات امن غواړم الله په ذات پناه غواړم یا الله ما بچ کا الله ته رجوع کوي او بیا څه وایي انه ربي احسن مثوایا انه لا يفلح الظالمون ای زلیخې ته ماته وین دامونه د ښکلي دي سترګې او مخ ښایسته دي دا ماله الله را کړي دي چې کوم الله ماله ښکلی وجود را کړه د هغه ښکلی وجود د وجې ښایسته ټیکانه را کړه نو هغه الله خفه کړم از تاسو نونو تپوس کومه چې الله ما سره زه تا سره ښېګړه وکړم ته به ما خفه کړې که ما به خوشحالۍ وایم زه در سره ښه کوم خوشحالۍ به که خفه کړې به او که ته ما خفه کړې نو دا د غیرت تقاضا نه ده نو یوسف علیہ السلام وایي دا ښکلی شکل الله را کړ د دې ښکلي شکل د برکت نه دا مأوه ټیکانه د بادشاه محل الله را کړ نو الله خفه کړ دا ښه خبره نه ده زلیخه وایي نو پرېږدم دی چېرته دروازې جرنده دی چا بیا ایمان سره دی حضرت یوسف علیہ السلام دومره وس ورته پته وه چې ورجرنده دی خو روان شو خپل وس یې وکړه چې وس یې وکړه رب العالمین په خپل ورته دروازې کولاوئ پروتوکول والا خدای ورکوي دا نه چې جرنده کولاویږي جرنده کولاویږي زنځیر کولاویږي دروازه مرسله کولاویږي چې ته به دروازه هم نه کولاوې الله وایي زه پوه شه د ما کار پېښه یوسف علیه السلام خو پوه شو چې ګناه خو دا نه شي کولی په ما چې زما زړه خو لاس به راچوي نو دا هم زما دپاره غټه ګناه ده لاس به خامخا راچوي زه به ځان ته خلاصوم زما ور دې وجود به جنګېږي بس هغه خپل وس وکړه لږ غوندې قدمونه یې واخیستل الله زنځیر جرنده دروازه ټول ورته کولاو کړل مخکې روان بله 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 یوسف علیه السلام الله پاک د زلیخې د جال نه بچ کړ محنت کوه بعضې خلک وایي یاره چې دې ګناه کې مبتلی یم دې نه نه خلاصېږم څه وظیفه راته وښایه خدای بنده که په وظیفو کې دی
مسئلہ با حلوہ محنت بکے مشقت بکے تب ځان نه پت پریزی مکو باقی به رب العالمین مدد کوي. نو مشکی بابا وای چې زه الکوما او د جنې خدای مانه مطالبه وکړه او په دې چاړه دې ما مو چغه مو ما شرموم دې ما خدای تاسو په جنجال وړي وی لاړم وی ما چې خیو کار دی او د سماته راځي له د سماته نو غسل خانه کې هغه کې حکم له د سماته بیا به ګناه کوو چې ته مې نه پرې دی وی ما دې چې دغه باتروم دی والله خدای خوشاله چې ګنې بس کار بچ وشي کنه وی چې زه څنګه مشکی بابا وای الکم ځوانه کې جوش کې غسل خانه ته ورلم لیټرین تا لوی د سماته مو کوړ کوټه غلبې مې راوغی فزان مې ومګ په مخسر او په لاسونو پرې وجود مکمل میزان په لوی د سماته ککل کا او مې مګ چې بار وروته مو دې خزه ما ته وکتل کنه چې ما په پدان ګول مګلی او وې کتل ای ته خدای نه دا دې سکړی دروازه کولو که تخته بیخ دی وزا وې ما ته اده پچا کنه ای تنن تبسخات بنتول کور دی ولله لیوانیا ټول دې اسخاکم مختلا سونه په غلول وزا شبا دروازه کولو کړه او په غلې باندې تیر وته ویلانما خواکې وصل خانه ته التمه ولمبل جامع میں لری کله هم د غولوي ځان نه صادر تاو کو په قسم د الله په ذات چې هغه مانه د مشکو خوشبو شورو د نن پورې خوشبو روانه ده ته پرهیز کوا الله به مدد کوي وجود ل پرهیز خوراک هم ورکاو پرهیز کو ټیک په او که خوراک ورکې پرهیز نه کې سبا له بمړې بیا زموږ په علاقه کې یو خانو نو مې د تنالو بعضې ملګري به وپېژني اب ته نمک پنډې ته شوبې ته د هغه دا تیکې او په تیکو کې د علم ډېر خوښ و لکه د بشیر جان دم په دې شیزونو له بهللې دی ظالم پنځه دله او که لس دله خو دروازې ډوډۍ خوري نن ما نه جمعه کې چا چیک راکړه وي د بشیر جان په زړه سار مان دی چې مونږ یې وله پوره کړو مې د ده خو یو ارمان دی که پوره کولی شي را میدان ته شه خدای راوستې نو دیم یا ودو یا را جغجغه شو بشیر جان په حرام کېنه ستا ښځه اوسه پورې لا پیدا شوې نه ده अब जन्नत के पैदा किएगी क्या गैर ददन द खदी नुम करे वाकई मलकोम दे बाकी रिश्ताओं न तपोसो करे फलो दा जब जुब कल तबला बेला खजा के औला देव कुमार के वैसा थी खदा को जो क्या टेक्स्ट वाला बेला के मां परुनी हो जाए कि बयान अदे खुश तबे पे बनिया चावे ग्रानी दो चावे दाशे ग्रान फवागा टमाटर ग्रान जो टेपर ग्रान जो प्लान के ग्रान जो डिंगरी ग्रान जो दा बस तक सबर हो गया था बोला नो बेर वदी नमा यो सड़े आगा पला रहते रे बल सड़ी पीछो लाम बोला नदे दिया लगा पीछो से लंबे जालिम बड़ा बशी अलग ये पीछो लंबे बड़ा बशी अगते मनस्ता पर मास जमा पीछो दे चेमला के कपान फेस तो होना चाहिए ज पीछे जमा पीछो पेश वे काम वक्त मला बशी एला का स्ता पर मास जमा पीछो दे लंबो मरियो के नमरी देखिए वापस लाड़ और आगे वापस लाड़ वापस रागे पिछों मला प्रता मसाले वता हैरान वाला बीमा दर्तने वे जालिम के मेलम का मला बश जमा देव न मदन वे जालिम पलंबोल मला नशवा पलंबोल न पति में न चोणो लन बागे मला नशवा मैं जबरो का न चोणो लो वाला रोजी ला रवानी थी बजीर जान मर चा प्लान न चोण की दे पलास को न चोण की गयो के जैसा तारी से बोला सकरान मेरा रास्ता हजूर बिवर कर बिया खबर नो हजार बवाले मन बाहर के खबर मेरे पूरे कोला जमानो ये उसले خوراک کوي نو هغه خان بابا باندې پندې ته تا هغه بدلم په نو ناجوړ شنو ډاکټر لاله ډاکټر لاله نو ډاکټر تاسو کو څه خبرې نه غوته خپل الوي نو ډاکټر ورته دارو لیکل خو تا باندې نن نه پس لم باندې نمک پندې ته بدن لم بالکل بند ګټ چې ډیر واغشت دارو واغشت نو نه غلال نمک پندې دکاندار ته یو کیلو لمره لسون کا وی ډاکټر را باندې پابندي ولګوله خو لا دارو مې نه دي شروع کړ خلکو دا کوي دارو شروع کی پرهیز وکړي نو چې کله دارو شروع کوم بیا را باندې پابندي د لم پابندي لګولې دا یو کیلو لا لپوکه چې نن خو به ارمان ورجو ځکه دارو به شروع کوم هغه ولا خو کیلو لم برابر کو هغه ولا سور کا هغه وو چې پلا راته نه ګومان کې ته سو وتا
مړی کور ته راوړه. وروڼو بنیاد دا چې وجود له خوراک ورکوې پرهیز به ورسره کوې. دقه رنګې روح له چې خوراک ورکوې روح له هم پرهیز ورکوې. دا عبادت دا روجا دا تلاوت دا ذکرونه دا د روح غذا د ډوډۍ ده. پرهیز به ورکوې د څه نه؟ د ګناهونو. پرهیز دې ور نه کړ نو روح دې تباه و برباد دی. نو رب العالمین ځکه قرآن شریف کې فرمایي فاتبعوه، قرآن پسې ولګه، واتقوا، پرهیز ورسره وکړه. هغه لږ مطالعه خبره مې کوله نو چې جنۍ ورته اواز وکړه دی ور روان شو. الله وایي چې زه دې چېرته پرېږدم ټول عمر دې پرهیز وکړو اوس بدپرهیزي دې شروع کړه. نو الله د دې زړه ته د قرآن شریف یو آیات راواچوي ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. معنی څه ده؟ زه به مقصد درته بیان کړم. هغه انسان چې ټول عمر یې پرهیز وکړو، تقوا یې اختیار کړه. تقوا د پرهیز نوم دی. اذا مسهم طائف من الشیطان، چې شیطانی چال او وسوسه ورته را پرېوته او دا شیطان پې بدپریزي کوي، تذکرو د دې فوراً سوچ راشي اوهو که دا بدپریزي مې وکړه خو مړ به شم، دا مالګه مې وخوړه خو د ما د بلډ پرېشر به نور هم های شي، که دا غوړ مې وخوړل بلډ پرېشر نور هم خرابېږي، که دا ګناه مې وکړه خو د ما هر څه لاړل تباه شو. تذکرو فاذا هم مبصرون، سوچ کې پرېوځي نظر یې ولګي چې که دا بدپریزي وکړه تباه کېږم مړ کېږم. دقه یې لکه هم سوچ وکړه چې ما ټول عمر پرهیز وکړه، شیطاني وسوسه او چال راغی که دې له ورغلم دې زنا له دې ښځې له تباه و برباد شو. نو چې دا آیت ذهن له راغی هلته را پرېوت بېهوشه جینۍ پوه شوه چې سړی خو پرېوت په مصیبت په ونړو په موږ را تین نه شي. اوین دې ته ویله شابه دا اوچت که را سره اوچت یې کړه د پلار د دروازې مخکې وغورځه ای ته وتښتې دې چې کله لږ غوندې هوش کې راغې دروازه یې وواله پلار یې راووت چې وکړ اوی زوی خو مې دلته بېهوشه پروت دی بچې څه جل در باندې وشو خلک یې راوستل اوچت یې کړه کور ته یې وړ کټ کې یې واچو پلار به پې اوبه اچوي دا سپې وله مږې بچې چووالی درز دې خوړ څه شل وشو چې ته بېهوشه شوې دی غلی غلی وی بابا د قرآن شریف یو آیت بېهوشه کړه بچې کم آیت دی وی دقسې یو جنۍ و هغه مطالبه وکړه زه ور روان شوم بدپریزي مې شروع کړه ناګانه الله مې له یو آیت راوسته په دې بېهوشه یریږم چې الله ته به ما سره وسه کې خدایه د ټول عمر پرهیز مې مات کړ الله څه وکړي بچې ته ما ته ووایه کم آیت بېهوشه کړې نو دې ورته په ګانګوړه په خشته اواز لګیا شو ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون وایي چې مبصرون سلګۍ والا وسه یې ورکړه پلار په چیغو شو زما خشته بچې زما ښکلې زوی زما خدمت لره شپې راځه پېشمني د ماښام پورې عبادت یا خدای دا سوچو یا پروردګاره بس خلک راغون شو کفن دفن تکفین تجهیز وشو جنازې پې وکړه دفن شو یو ورځ به پته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چانه تپوس وکړ یا دا دی هغه هلک و خشته عبادت چې مې کوم انا ښکاري بیمار نی وی صاحب خو وفات شوی اوهو وی د هغه د وفات خو یو ناشنا قصه ده خو یو آیت دی و یو هغې سره مړ دی وی کوم دی پلان کې هله ځای چې لاړ شو پلار لی راغی پلار ورته په ژړا شو امیرالمؤمنین زما بچې د قرآن شریف آیت وجلی دی هغه آیت مړ کړی دی زه چې زه کوم ځای دی ښخ کړی دی لانکۍ مقبره کې زه چې لاړ شو ورته ودرې وی آیت څنګه مړ کړ وی دغسې دا آیت دی وی وفات شو د آیت د بدپرهیزۍ نه منې کړ وفات شو حضرت عمر صاحب ورته وی بچې خبر ته ودرېده وی خلک وایي چې ته دې آیت وجلی نه نه بچې دې آیت وجلی نه دې آیت د دنیا د حسنونو نه د الله حسن ته رسولې دې آیت د دنیا د کړاو نه د رب العالمین ملاقات ته رسولې زما وروڼو چې کور کې ماسخوتن یو سړی و په هغه د خېټې درد راشي او ولې پې درد راشي غوښه مخې یې سره کړې خوړلې ده او د شپې پې درد راغی اوس هغه ښځې ته وایي ای ښځې تا ته ما وایي چې دا غوښه سره کړې منع کوه خو تا راکړه یاره بس مونږ ته څه پته وه مونږ خو دله مینه وکړه درم کړه یاره ګوره بیا به دا غوښه نه راکړي لاړ ډاکټر له
ډاکټر چې وکړ وی ګورې لکه کولمې دې کمزوري دي او بیا به سر کړې غوښه نه نو سبا شپې له ورته بیا ښځې غوښه مایداره سره کړه ورته یې کېښوده دې به څه وایي ای ښځې خدای ته وګوره بېګا ټوله شپه خېټه کې ډزې وې او چړې وې او چغې وې سختي په تا تېره ده که په ما تېره ده بیا دې راپسې دا پلار راوړه دا مور دې راپسې بیا راوړه چغې غوبل جوړ شي هغه ته پته ده که نن مې وخوړه که نه نن نو سبا له به مې مولانا حسین علي جان صاحب جنازه کوي چغې به مې او غوبل به مې خېټه کې به ټکټر هم چلېږي او چړې به هم پکې چلېږي ځان ساتي زمارونو دقسې د مسلمان خاصیت دی چې ته په قرآن شریف باندې لګیا عمل کې نو پرهیز به سره سر کې کې خو دې نه که روح به دې تباه و بربادي پرهیز د قرآن د عبادت او د اتباع سره انتهایی ضروري چې موږ سره پرهیز